د هلمند د سرحدونو قومونو قبایلو چار ریاست رئیس الحاج مولوی عبدالهادي حماد او علماء شورا مرستیال شیخ مولوی محمد ګل محمدي د یاد ریاست د جرګو لوی مدیر الحاج مولوی نور محمد فیضان او شیخ مولوی احمد شاه سره په همغږي او د سیمې د سپینږیرو او قومي مشرانو په همکارۍ د هلمند ولایت ناوې ولسوالۍ د خلش په سیمه کې د دوو کورنۍ ترمنځ چې یو جانب د مسوزو د کلي او بل جانب د اخوندخیلو د کلي د قتل موضوع د سولې او خبرو اترو له لارې حل او دښمني په دوستي بدله سوه. یاده شخړه د یو جانب حاجي نثار احمد خان اکا ولدي حاجي یاسین خان اکا او بل جانب حاجي امان الله خان اکا ولدي حاجي عبدالحکیم اکا د کورنۍ ترمنځ پیښه شوې وه چې په نتیجه کې اتو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. د سیمې د قومي سپینږیرو او مشرانو د هڅو وروسته د هلمند د سرحدونو قومونو قبایلي چار ریاست رئیس الحاج مولوی عبدالهادي حماد او علماء شورا مرستیال شیخ مولوی محمد ګل صاحب او شیخ مولوی احمد شاه صاحب او قومي مشرانو او سپینږیرو په هڅو او په ګډه همکارۍ د سولې او خبرو اترو له لارې یاده شخړه حل سوه. د دغو دواړو کورنۍ له لوري یو بل ته عفو وسوه. دواړو کورنیو په بشپړ رضایت د منځګړو پریکړه ومنل او د هغوی له هڅو زیار او ښه نیت څخه مننه او قدرداني وکړه. د یادول وړ دی چې د هلمند د سرحدونو قومونو قبایلي چار ریاست له لوري له دې وړاندې هم د خلکو دغه ډول ستونزې د سولې له لارې حل کړل سوي دي. باید یادونه وکړو چې دې مجلس ته د مختلفو ولسوالیو څخه ګڼ شمېر خلک راغلي وه چې د سرحدونو قومونو قبایلي چار د رئیس له لوري ورسره ښه همغږي وسوه. د یاد ریاست د جرګو د امیر د رابطې شمېره له ټولو ګډونوالو سره شریکه سوه تر څو په راتلونکي وخت کې هم د ټولنیزو مسایلو او ولسي ستونزو د حل په برخه کې همغږي وسي او همداراز د هر راز همکارۍ ډاډ ورکول سو.